تازه او بیړنی خبر احمد مسعود یو ځل بیا له طالبانو سره کتنه وکړله. اسماعیل خان او احمد مسعود د طالبانو بهرنیو چارو له وزیرانو سره ایران کې لیدلي دي. د دوی کتنې یو ښه پرمختګ هم شوی، خو له داسې ښکاري چې غونډه په نیمایي کې پای ته رسېدلې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. طالبان وایي ایران ته د دوی تللی پلاوي له پخواني جهادي قومندان اسماعیل خان او د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره یې لیدلي دي. د طالبانو ویاند ذبی الله مجاهد په یو ټویټر پیغام کې ویلي د دوی پلاوي په دې لیدنې کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې کولی شي هیواد ته ستانه شي. وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي کابل ته له ستنېدو وروسته کابل هوایي ډګر کې خبریالانو سره خبرو کې دا لیدنه تایید کړه. نوموړي وویل هو له قومندان اسماعیل خان او احمد مسعود سره مو هم ولیدل، له نورو افغانانو سره مو هم ولیدل. دوی ته مو ډاډ ورکړ چې راتلی شي افغانستان کې ډاډه ژوند کولی شي. د خپل کور دی، موږ هیڅ چاته ستونزې نه رامنځته کوو. بل لوري د ملي مقاومت یوه سرچینې بي بي سي ته دا لیدنه تایید کړې. ویل کېږي دا لیدنه د ایراني چارواکو په منځګړیتوب شوې. د طالبانو له لوري د پنجشیر ولایت له مرکز نیولو وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبانو د ملي مقاومت جبهې په نامه مخالفینو له مشرانو سره چې تر ډیره بریده مرکزیت په پنجشیر کې و مخامخ خبرې کوي. د ایران حکومت له دې مخکې څو ځله په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په رامنځته کېدو ټینګار کړی او تازه لیدنه به همدې لړ کې د خبرو زمینه برابرولو یو هڅه بلل کېږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.